د اندړو ولسوالۍ تعمیر چې څه باندې 19 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی 28 اداري خونې لري او په 3 پړونو کې جوړ شوی د کورنیو چارو وزارت او غزني ځایي مسؤلینو له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو لوی ریاست مسؤلین وایي چې په ټول هیواد کې د 23 ولسوالیو تعمیرونه منظور شوي چې 2 په غزني ولایت کې جوړ شوي. په تیر کال کې د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست 22 ولسوالۍ پلان کړي د ټول هیواد لپاره 2 ولسوالۍ د غزني ولایت د محترم والي صاحب په هڅو باندې غزني ولایت ته 2 ولسوالۍ ورکړل شو. دا یقینا د خواري او د هڅه او د پیشنهادونو بار مشرانو ته خواستونه چې غزني ولایت ته د 22 ولسوالیو د ټول هیواد په سطح باندې منظوري شوي 2 ولسوالۍ غزني ولایت ته د راوړلې منظوري لکه یو د ناوې ولسوالۍ او یو د اندړ ولسوالۍ. د غزني ځایي مسؤلین وایي چې هڅه کوي د غزني هغه ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ چې تعمیرونه نه لري ورته تعمیرونه منظور او جوړ کړي. دوی له پرسونل او خلکو نه غواړي چې د تعمیر په ساتنه کې پوره هڅه وکړي. قمنداني او د نورو ځایونو پاتې دي کېدای شي ان شاء الله العزیز دغه ټول د غزني د ولایت په سطح باندې څومره کارونه دي هغه پیشنهاد شوي دي ان شاء الله العزیز تاسو ته دغه اطمینان درکوو چې پروردګار عالم به دغه ټول مشکلات او ستونزې ان شاء الله العزیز پای ته ورسوي. د دغه تعمیر په جوړېدو سره الحمدلله چې د اندړ ولسوالۍ د اداري مدیریتونو مکمل ستونزې الحمدلله حل کېږي. دا د اندړ ولسوالۍ لپاره د اداري لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده. د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي هم خوشحاله دي. وایي چې مخکې د تعمیر تر جوړېدو له ډېرو ستونزو سره مخ وو او د دې تعمیر په جوړېدو سره به یې ډېرې ستونزې حل شي. تعمیر خراب و چردیوال په ساحه کې نو اوس لله الحمد چې موږ د ولسوالۍ تعمیر جوړ شو موږ به ډېرې ستونزې مشکلات ورسره حل شي موږ انشاءالله ټول مشکلات حل کېږي. د اندړو ولسوالۍ د غزني یوه له هغو لویو ولسوالیو څخه ده چې په تیر نظام کې ورته هیڅ پاملرنه نه وه شوې.